ما نه قرباني غواړم سر و سترګو وینم د ایثار اما جمهوریت د افغانستان قابل د معاملت نه ده ما نه ټول شخصي جایداد مو غواړئ د سر انحصار اما امنیتي و دفاعي قوا د افغانستان قابل د معاملت ما نه هره قرباني غواړئ په سر و سترګو اما حقوق د اساسي ده ښځو نراد د افغانستان قابل د معاملت ده دلته باید پوه سو چې بنیادي بحثونه لرو او دې باندې پوه سو موږ بنیادي پوښتنې لرو تاسو پناهګاه لرئ خارجي مملکتو کې په څه اساس څه وخت له دې روابطو نه تېرېږئ افغان په غېږې راځي د افغان په لمنه سره راځي څه وخت له مخدره موادو نه تېرېږئ کم له کم 2.5 میلیونه انسانان دلته معتاد شو ټوله نړۍ یې معتاد کړې د دې ځواک په څه وخت باید راسو بل یوازې القاعده خبره خو نه ده لسان تورستي دهشتګري بنسټونو سره تړلي راسي د دې ځواک په بل عبارت موږ مذاکراتو ته تیار یو موږ به دوام ورکوو اما مذاکرات موږ سره به اصولي خبره په دې کې ده چې اوس په اتحاد اتفاق او د افغانستان ټول سیاسي قشر باندې ناره کوم چې همغسې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا د افغانستان خپل ثبات خپل ژمنه او خپل مینه دې وطن ته ثابته کړې ده خپل وینه یې ثابته کړې سیاسي قشر د افغانستان هم په یو منظم منسجم ارتباط کې راسي چې موږ په مخ راسو او انشاءالله تعالی دا کېدونکی ده نو سوله راتلونکې ده هغه سوله چې د افغانستان ولس او د نظام په چوکاټ کې انشاءالله تعالی دا ترسره کېږي